راش رمضان مرحبا میاشت د قرآن مرحبا میاشت د قرآن مرحبا وایو هر کله خوش آمدید یہ پمونگا گران مرحبا یہ پمونگا گران مرحبا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان زماد دين اسلام محترم و معزز و مسلمانانو رمضان المبارک دا هغه میاشت ده چې الله رب العالمین قرآن کریم کې نوم ذکر کړي. الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت د رمضان هغه میاشت ده چې الله پاک قرآن کریم نازل کړي. که تاسو وګورئ الله رب العالمین په 12 میاشتو کې د بل یو میاشت نوم قرآن کریم کې نه دی ذکر کړي ما سوا د رمضان المبارک نه. الله رب العالمین دغه میاشت د رمضان المبارک میاشت نوم قرآن کریم کې په خپل عظیم کتاب کې هغه ذکر کړو او دا دلالت په دې خبره کوي چې دا میاشت ډیر د اهمیت والا میاشت او دا میاشت د ډیرې فضیلت والا میاشت ده، ځکه الله رب العالمین قرآن کریم کې نوم ذکر کړو. بیا الله رب العالمین په دې آیات کې د دې میاشت دویم فضیلت ته اشاره کوي او فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت د رمضان هغه میاشت ده دا داسې میاشت ده انزل فيه القرآن چې الله رب العالمین په خپل عظیم کتاب قرآن مجید نازل کړي. دې میاشت الله رب العالمین په دې باندې فضیلت ورکړي. دا میاشت الله رب العالمین په دې وجه غوړه کړي ده انزل فيه القرآن، الله رب العالمین په خپل عظیم کتاب قرآن مجید نازل کړي. بلکې په بعض روایتو کې راځي چې څومره آسماني کتابونه او صحائف نازل شوي الله رب العالمین هغه د رمضان المبارک په دې میاشت کې نازل کړي. حافظ ابن کثیر رحمه الله خپل تفسیر ابن کثیر کې بعض روایت راوړي چې په هغه روایتو کې یو روایت د واثلة ابن الاسقع رضی الله تعالی عنہ روایت دی او دغه شانتي د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت هم په دې باب کې شته چې هغه فرمایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انزلت صحف ابراهیم فی اول لیلة من رمضان، د ابراهیم علیه السلام صحیفه هغه د رمضان المبارک په پیلنۍ شپه کې الله رب العالمین نازل کړي دي. وانزلت التوراة لست، او تورات الله رب العالمین په داسې وخت کې نازل کړه چې د رمضان المبارک شپږ روزي اغانی ولې شوی وي، شپږ شپې شوی وي الله رب العالمین تورات را نازل کړ. او دغه شانتي والانجیل ل13 خلت من رمضان، انجیل په داسې وخت کې نازل شو چې د رمضان المبارک 14 شپې تیرې شوی وي. او دغه شانتي الله رب العالمین وانزل الله القرآن، الله رب العالمین قرآن کریم په رمضان المبارک کې په داسې وخت کې نازل کو ل24 خلت من رمضان چې د رمضان المبارک سلیری شپې هغه تیرې شوی وي. او دغه شانتي د جابر رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي، د هغې په روایت کې راځي ان الزبور انزل ل16 من رمضان، چې زبور په داسې وخت کې نازل شو چې د رمضان المبارک هغه 12 شپې تیرې شوی وي الله رب العالمین بیا زبور نازل کړ. الغرض خبره مې دا کوله زما محترمو چې ټول آسماني کتابونه برکتی کتابونه الله رب العالمین په دې میاشت کې نازل کړ. دې میاشت الله رب العالمین د هغه کتابونو د وجنه عزت او مرتبه ورکړه
او بیا الله رب العالمین په خپل اخرنی کتاب قرآن مجید نازل کړو او د دې میاشتې عزت د قرآن په وجه باندې هغه خلکو ته بیان کړو. وی فرمایل شهر رمضان الذي میاشت د رمضان هغه میاشت ده انزل فيه القرآن چې الله رب العالمین په قرآن مجید نازل کړي. د میاشت الله رب العالمین په دې وجه عزت ورکړ چې الله په خپل عظیم کتاب قرآن مجید نازل کړي. په دې آیات کې الله وایي قرآن مجید د رمضان کې نازل شوی. د بعضی خلکو په ذهنونو کې یو اشکال دی او سوال کوي چې قرآن کریم خو په 3 کالو کې نازل شوی دی، دا خو د الله د رسول په زندګۍ کې به وقتن په وقتن سنا صحیح سنا نازلېدله، او دلته الله رب العالمین وایي چې دا په رمضان کې نازل شوی، دا خو په 3 کالو کې نازل شوی. نو دغه شانتي د دې خبرې جواب حافظ ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر ابن کثیر کې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول نقل کړی دی. هغه فرمایي چې الله رب العالمین د قرآن کریم اسمان دنیا بیت العزت ته نازل کړ، او بیا د بیت العزت نه هغه وقتن په وقتن او په قدر د ضرورت به او په وخت د مناسبت سره به نازلېدل. الله رب العالمین اسمان دنیا بیت العزت ته د رمضان المبارک په میاشت کې نازل کړو. دغه شانت زما محترمو د دې میاشتې نور فضایل په احادیثو کې راځي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي. امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب صحیح بخاری کې دا روایت راوړي. امام مسلم رحمه الله هم دغه شانت الفاظ سره یو روایت راوړي دي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم او فرمایل اذا جاء رمضان، کله چې د رمضان المبارک د فضیلت والا میاش راشي نو په دې کې ډېر د فضیلت کارونه وشي، او د دې میاشتې فضیلت هغه په دې وجه باندې دې ته ورکړی شوی دی چې په دې کې فتحت ابواب الجنه، الله رب العالمین په کې د جنت دروازې کولاوي کی، وغلقت ابواب النار، الله رب العالمین په کې د جهنم دروازې هغه بند کی. په ټوله میاشت کې د جنت دروازې کولاوي پرتی، بندگانو ته په انتظاری جنت چې یره د بندگان به اعمال وکي، دا بندگان به عبادت وکي، دا بندگان به خپل رب خوشاله کی. زما دروازې ورته کولاوي دي چې ما تراشي او د جنت الفردوس ته داخل شي. وغلقت ابواب النار، او ټوله میاشت د جهنم دروازې بندي، د جهنم ټولې دروازې بندي چې کم بندگان د جهنم د داخليدو کوشش کوي چې هغه هم د جهنم د بندو دروازو نه راواپس شي او په عبادت باندې خپل ځان الله رب العالمین راضي کی او جنت الفردوس ته داخل کی. دغه شانتي وصفدت الشياطين، سرکش شیطانان الله رب العالمین وتړي. په بعض روایتو کې راځي وسلسله الشياطين، بعضی سرکش شیطانان الله رب العالمین په زنجیرونو کې وتړي د دې لپاره چې د بندگانو ته عبادت آسان شي. په عبادتو کې ورته وسوسې نه، مشقتونه نه، په اسانه طریقې باندې د بندگان عبادت وکي. نو د دې د وجه نه الله رب العالمین په دې رمضان المبارک کې او د دې میاشتې فضیلت هم په دې کې دا دی چې شیاطین په دې کې وتړل شي، د خیر کارونه ډېر په اسانتیا سره په دې کې کیږي. دغه شانتي دی رمضان ته الله یو دا مرتبه او درجه او فضیلت هم ورکړي دي چې د دې د وجه نه د انسانانو ګناهونه معاف کیږي. حدیث کی راضی د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای، امام بخاری رحمه الله دا حدیث راوړی دی، د دې راوی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه، پنځه منځونه او د یو جمعې نه واخله بلې جمعې پورې، ورمضان الى رمضان، او د یو رمضان نه واخله تر بل رمضان المبارک پورې، مکفرات ما بینهن اذا اجتنب الكبائر، صغیره ټول ګناهونه دی الله معاف کوي. د یو کال ټول ګناهونه درته الله رب العالمین د رمضان د وجه نه معاف کوي، په دې شرط کې د کبیره ګناهونو نه ځان وساتل. دغه شانت زما محترمو د میاشت الله رب العالمین په داسې 5 خصلتونو فضیلت ورکړي دي، او د دې میاشتې عزت الله رب العالمین په هغه 5 خصلتونو باندې زیات کړي دي چې نور امتونو ته هغه نو ورکړي شوی. د الله رسول فرمایي صلی الله علیه وسلم چې الله رب العالمین زما امت ته په رمضان المبارک کې 5 داسې کارونه ورکړي دي، 5 داسې خصلتونه ورکړي دي چې د دې نه مخکې امتونو ته الله رب العالمین نه دي ورکړي. د الله رسول فرمایي، ابو هريره رضی الله عنه د دې حدیث راوي دي، اعطيت امتي 5 خصال في رمضان، زما امت ته په رمضان المبارک کې
الله رب العالمین 15 خصلتونه ورکړي او دا 15 خصلتونه داسې خصلتونه دي لم تعتها امه قبلهم چې الله رب العالمین زما د امت نه مخکې امتیانو ته په رمضان المبارک کې نو ورکړي صرف اور صرف الله رب العالمین دی امت ته امت محمدیه ته الله رب العالمین دا 15 خصلتونه رمضان المبارک کې ورکړي دي کم دي پهلنې خصلت هغه دا دی د الله رسول فرمایي خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك الله رب العالمین ته د روزدار سړي د خولې دغه بدبو چې د لوږې د وجې نه د معدې نه دا بدبو راوځي الله رب العالمین ته د روزدار دا بدبو دومره خوښه ده چې د مشکو د هغه اعلی خوشبونه الله رب العالمین ته غوره او بهتره ده دا فضیلت الله رب العالمین دی امت ته په رمضان کې ورکړی دی چې د دوی د خولې د روزدار د خولې بدبوم الله رب العالمین ته د مشکو د عنبرونه زیاته محبوبه ده دغه شانتي دویم فضیلت چې دی امت ته الله رب العالمین ورکړی دی په رمضان کې هغه ده وتستغفر لهم الملائکه حتى يفطروا د الله رب العالمین نورانی مخلوق د روزدارو د پاره په رمضان المبارک کې ټول ورځ د مغفرت دعاګانې کوي الله ته سوال او زاری او جړه کوي چې الله دې سړی د ستا دپاره روژه نیولې ده الله ته د دې ګناهونه معاف کا الله مغفرت نصیب کا روژه تا نیولې ده د الله نورانی مخلوق درته دعاګانې کوي نو الله رب العالمین دې امت ته یو خصلت دا ورکړی دی چې د روژهدارو دپاره په رمضان المبارک کې په دې میاشت کې روژهدارو ته ملائک دعاګانې کوي او الله رب العالمین ته سوال او زاری کوي تر د روژه ماتي پورې دغه شانتي دریم خصلت چې الله رب العالمین دې امت ته ورکړی دی ويزين الله عز وجل كل يوم جنته الله رب العالمین هغه ښایسته او اعلی جنت هر ورځ د روزدار د پاره په رمضان المبارک کې تیاری او خسته کوي چې یاره دې بندگانو د روزې د ودینه مشکلات او لوږې او تندې او سختې برداشت کړي دي زما بندگان به دې جنت ته راځي الله رب العالمین د خپلو بندگانو ته هر ورځ په رمضان المبارک کې جنت الفردوس تیاری او خسته کوي دغه شانتې څلورم خصلت چې الله رب العالمین دې امت ته ورکړی دی او الله رب العالمین مخکینی امتونو ته نو ورکړی هغه دا دی ويصفد فيه مرضة الشياطين الله رب العالمین په دې کې سرکش شیطانان وتړي چې دا بندگان عباداتو ته په صحیح طریقې باندې عبادت وکړي دوی ته په عباداتو کې څه مشکلات پیښ نشي الله رب العالمین دا شیطانان وتړي دغه شانتي پنځم خصلت چې الله رب العالمین دې امت ته د رمضان المبارک په میاشت کې ورکړی دی هغه دا دی ويغفر لهم في آخر ليلة الله رب العالمین د رمضان المبارک په آخرنۍ شپه باندې خپل ټولو هغه بندگانو ته مغفرت ورکوي هغه بندگانو ګناهونه معاف کوي هغه بندگان جنت الفردوس ته داخلي هغوی د جهنم نه ازادي کوم بندگانو چې رمضان المبارک په ښایسته طریقې سره ادا کړي په ښایسته طریقې سره تیر کړي الله رب العالمین هغوی ته ګناهونه معاف کوي د رمضان المبارک په آخرنۍ شپه کې دغه شانتي زما محترمو د رمضان المبارک دا نوم رمضان دا په قرآن کې الله ذکر کړی دی او د مشهور نوم دی د دې نه علاوه د رمضان المبارک نور نومونه هم داسې شته چې په احادیثو کې د هغې تذکره راغلې ده یا د الله رسول په احادیثو کې ورته استعمال کړي دي بعضې احادیث په دې باب کې شته چې په هغې کې د رمضان المبارک نور نومونه هم ذکر شوي دي لکه شهر القرآن دا د قرآن کریم میاشت ده په دې کې به بندګان د الله قرآن کریم لولي ځکه قرآن کریم په دې میاشت کې نازل شوی دی او دغه شانتي شهر البرکه دا د برکتونو میاشت ده الله رسول صلی الله علیه وسلم با خپل صحابه ته فرمایل اتاکم شهر مبارک تاسو ته یو د برکتونو میاشت را روانه ده اتاکم شهر برکه داسې میاشت را روانه ده چې د هغې هره لمحه برکتي ده هر سکند او هر منټ برکتي دی هره ګنټه او هره ورځ برکتي ده د مبارکه میاشت ده دغه شانتې دې ته شهر الصبر د صبر میاشت ویل کېږي ځکه په دې کې بندگان صبر کوي صبر علی الطاعات کوي د الله په بندګۍ باندې صبر کوي چې الله بس تا بندگی کومه د خپل نفس خواهشات مې را کنټرول کړي دي ستا په بندګۍ باندې صبر کومه صبر علی الطاعات کوي دغه شانتې په دې میاشت کې صبر عن المعاصي کېږي بندگان د ګناهونو نه منع شوي ځکه چې یو بنده د الله رب العالمین حلال خوراک د الله رب العالمین حلال څښاک د الله رب العالمین حلاله هغه بیبي چې دته الله ورکړې ده او حلاله کړې ده د دې نه دا بنده بنه شي نو تاسو خیال دی چې دا بنده به بیا ګناه ته ورنږدې شي کله
وحاشا چې یو سړی د الله په حکم باندې د الله د حلال شیونو خپل نفس بند کی خپل ځان بند کی دا سړی به څنګه جرأت وکړي چې د الله رب العالمین حرام کارونو ته نږدې شي نو په دې کې صبر عن المعاصی د ګناهونو نه سړی خپل نفس باندې دغه شانتي صبر علی المصائب په مشکلات او تکالیف باندې سړی صبر کوي د روزې د وجه نه سړی ته مشکل تند ورسیږي لوګه ورسیږي مشکلات دا برداشت کی نو دا صبر علی المصائب شو نو دا درې قسمه صبرونه په دې کې دي د دې د وجه نه دې ته شهر الصبر هم ویل کېږي دغه شانتي دې ته شهر الشکر د شکر میاشته په دې کې بندگان چې کله لوګه محسوس کی نو شکر ته توجه برابر شي چې الله دا نعمتونه ستاسو څومره هغه وسیدي په موږ باندې څومره ډېر نعمتونه ته موږ ترا کړی دي چې کله سړی موړي او په صحت برابري او خوراک برابري نو د شکر طرف ته ځین ډېر په مشکل سره ځي چې کله یو سړی ته تکلیف ورسیږي لوګه ورسیږي تند ورسیږي نو د ځین شکر ته هغه مایل شي نو دې ته شهر الشکر هم ویل کېږي ځکه چې بندگانو ته د شکر هغه احساس دا میش ورکوي او بندگان بیا د الله رب العالمین شکرونه ادا کوي دغه شانتي نور نمونه په بعض احادیثو کې شته د الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې موږ ته د رمضان المبارک کې د عبادت التوفیق را نصیب کړي الله رب العالمین دې موږ په دې رمضان المبارک کې زموږ ټول ګناهونه معاف کړي الله رب العالمین دې وکړي چې دا رمضان المبارک تیر شي او الله رب العالمین موږ په هغه خلکو کې حساب کړي چې کوم عتقاء من النار دي چې الله رب العالمین د اور نه آزادۍ او جنت الفردوس ته داخلي رحمت میاشتا د مغفرت میاشتا او نه د خلاصي سبب ته د عزت میاشتا ته د عزت میاشتا